نیکې هیلې سلامونه احترامات او منقادو کې چې روغ او جوړ خوشحاله اوسئ. زه په دغه ویډیو کې زه تاسو ته ښیم چې موږ ټویټر اکاونټ څنګه جوړولی شو. بعضې ملګري دي چې ټویټر اکاونټ جوړولو باندې نه پوهېږي او ټویټر اکاونټ نه لري، نو ټویټر اکاونټ جوړولو په دغه ویډیو کې تاسو ته مکمله طریقه ښیم. ویډیو اخره پورې وګورئ او که تاسو زما چینل کې نوی یاست نو چینل مو سبسکرایب کړئ او ملګرو سره شریک کړئ. نو ملګرو ټویټر چې دی اوس ایکس پاڼې په نامه یادېږي. نو لومړی قدم کې به تاسو خپل پلی سټور ته لاړ شئ. زه راځم خپل پلی سټور ته. کله مو چې پلی سټور ته راغلی دوستانو، دلته به تاسې ملګرو ایکس پاڼه ولیکئ. ټویټر به ونه لیکئ چې هغې نوم تغییر شوی دی. دلته به تاسو ایکس یا ټویټر به ولیکئ. دلته خپله به هغه ایکس پاڼه چې دی دغه راغله، دا تور پاڼه چې دی دغه پاڼه به تاسو انسټال کړئ. ما سره تیار ده، مخکې نه مخکې انسټال دی. نو زه راځم ایکس پاڼې اپلیکیشن ته. زه راغلی یم په خپل اپلیکیشن ته ملګرو. نو کله مو چې اپلیکیشن دې خلاص کړو نو دا رقم تاسو ته آپشنونه درکوي. دلته چې کوم کریټ اکاونټ لیکلی نو په دې به تاسو پریس کړئ، دغه آپشن باندې به کلیک کړئ. دا رقم دوستانو دلته تاسو ته آپشن درکوي خپل ژبه دې کې تاسو انتخابولی شئ. که تاسو پښتو کې غواړئ نو دلته به پښتو ولیکئ او دلته به تاسو ته پښتو ژبې باندې تاسو ته سیټینګ درکړي. او که انګلیسي غواړئ نو انګلیسي تیار همدا دی. نو زه راځم دا نیکسټ کوم دوستانو، مخکې لاړ شم. دلته به تاسو دوستانو کریټ اکاونټ ته راشئ. دلته به خپل نوم ولیکئ. زه لکه دلته لیکم زه احمد مې نوم دی. او دلته به تاسو خپل ایمیل ادرس یا خپل موبایل نمبر به تاسو ولیکئ. لکه دلته خپل موبایل نمبر لیکم. دا رقم زه خپل موبایل لیکم. دلته به تاسو خپل تولد تاریخ ولیکئ، لکه په کوم کال کې تاسو زیږېدلی یاست. نو دلته لاندې آپشن دی دوستانو، دې کې به انتخاب کړئ. لکه زه په کوم کال کې زیږېدلی یم، 2001 کې مارچ د میاشت او 2 تاریخ باندې. بیا به تاسو دلته نیکسټ باندې کلیک کړئ. بیا به یو دا رقم آپشن راځي. نو دوستانو تاسو یو امتحان اخلي، نو دا به تاسو کلیک کړئ. په دې طریقې سره به اوس دلته وایي د دې مخه کومې خواته ده، دې ګوتې اشارې ته ګورئ دوستانو. دغه کوم چې اشاره کړې د دې خواته دې مخه چې کې واړوئ تاسو دوستانو. لکه دا رقم متوجه اوسئ ښه، په دغه رقم یعنې کومې خواته صحیح راځي ښه متوجه اوسئ. دا صحیح شو. دلته به سبمیټ یې کړئ. اوس دا د کومه خواته اشاره دی ګورئ دوستانو، دې اشارې ته به ګورئ. لکه د دې مخې اړومه دا رقم، دا به سبمیټ کړئ. اوس دې کومه خواته ده دغه رقم، دا به بیا سبمیټ کړئ دوستانو. دا اوس څه شی شو، ستاسو اکاونټ مکمله توګه تکمیل شو، ستاسو ټویټر اکاونټ جوړ شو. نو دا چې تاسو کوم نمبر ورکړی دی هغه نمبر ته یو کوډ راځي، هغه کوډ بیا دلته ورکړئ. نو ستاسو اکاونټ به ټویټر اکاونټ به تیار جوړ شوی وي. دې ځای ته بیا هغه کوډ ورکړئ دوستانو، نو ستاسو اکاونټ به جوړیږي. الله دې وکړي چې دغه ویډیو مو خوښ شوی وي. که ویډیو مې خوښ شوی نو لایک کړئ، چینل در سره سبسکرایب کړئ تر څو نوې ویډیو تاسو ته برابر کړو.